خدا عزتمند دے اللہ رب العالمین پر نعمتیں شے دے ایمان نباد عظیم نعمت تے قرآن دا لویا جرینا و صحابینے دی عزتمند کا کمائی در پشروغائی بے پکڑونی اولیا ساختی دی عام ساڑی غندے ندی دی علماء سمرہ فضائل دی دی قرآ کاریون سمرہ فضیلتینا دی دی حافظون سمرہ فضیلتینا دی دی مدرسی دی چلاول سمرہ فضائل دی تو کا عزتمند کمائی دینا پشروغائی بے پکڑیا ساختا حرام شریف سے یو عمل پا لاکھ بندے بدلے جی یو لمنزو کے با حرام شریف سے پا 1 لاکھ بندے بدلے جی شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ لکلی دیازش چے گناہوں کا بھی پا 1 لاکھ بندے تا بدلے جی عزتمند تدوی خبر ہے تو یو دے لاری ہے خدا عزتمند دغت پر دیر انتہائی ساکوستا چه پا دغو میں دو وقت تیرنا کہ جزا خاپیزی ملائن طالبی جنات خدا دے مو لائی عزتمند کلا دا سے کامید ناروشی مسئلہ خو پا آخر خاتمہ بندے دو چه خاتمہ دے پا بلتشی بندے جوڑا شے نبی علیہ السلام مبارک صحابہ کرام صرف جہاد پا مہندون شو مشرکین ایک طرف تلوڑل اخپل لشکر طرف تلا رسول سرہ دے صحابہ کرام اخپل لشکر کرو گئی صحابہ کرام ورطا فرمائی یا رسول اللہ تمیشی اوکاس تا دمرا دالیر دا چی دے کافر دے لشکرنا سڑائی بار مندائی دا بیدائی پشے پسی بے ضربونا چی گئی او کسی ایک مخیطا ورطا رو گئی بے آغا نپریش دائی دمرا دالیر دا دمرا قربانی گئی یعنی صحابہ کرام رشک پکو اللہ رسول فرمائل چی دا سڑائی خو جہنمی دا صحابہ کرام حیرون شل چی دا چی جہنمی وی بیمیش جنات دا خودرہ سر اللہ ریشن خبرہ صحابہ کرام دے اللہ رسول پہارا خبرہ بندے ایمان یقین پیخو پدا خبرہ بندے یو کاس پشولا گے پد پش چدائی کئی تشائی چدائی جہنمی کیجی اللہ پلیارش جہاد کئی لگیا دا او زخمیش او دا زخمی دے وجنا برداشت نرا پش خاتب شو دشپے نرا ستر وقت ٹیمو کانی تیرے زون تا دس اکڑلا الٹا اکڑلا دستا لوند اکڑا تیرے تو دو تاویر اکڑلا پور سمستے دو خودکشی اکڑلا حکیم کاس چه پشه لاغه دلا کی که اوله چه اللہ رسول رشتیا ویلی دی اللہ رسول رشتیا ویلی دی اللہ رسول تروغه یا رسول اللہ جسد ویلی یا رشتیا شل چکه خودکشی کوین کا جہنمی دا اس دا خود صحابہ سراؤ بیا عزتمند دمرا قربانی ہے چه صحابہ کرام را شک پا بندے کئی آخر خاتمہ سرانگشلا اللہ رسول تا چه خبر رو گئی دویل چه اللہ جل جلالہ کلامو کا دخپل دین حفاظات وہ 4 دے فاسق نہ ہو خلی گناہگور نہ ہو خلی دا میش نوی چه میش پا مدرسہ شئی میش حافظونا ملیون وہ دو خبر تا مدمرہ ڈاٹا لگولی چه بس بالکل جنات تمیش شو سپتاشتا چه آخر خاتمہ میں وسران گئی آپ دار و مدار خو پا آخری خاتمہ پہ رہا آخری خاتمہ عزت مند دے اللہ رب العالمین دے کلام سرا دے قرآن سرا دے دین سرا وابستگی لاری ہے دے دا مانانو دے چی بیزار شای پریر دا چاسا آخر خاتمہ شای بورتا کسی نا دے اللہ نا غوڑا دا پچا بند احسان و شگڑا ما اورا واچی زدہ دین چار کم بیدا سے دے خپل زون سرا اخپل شگڑا دو من عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعلیہا چاہنے کا عمل قرآبی چھ زون دے پورے کئی وہ کبھی بات کوئے ابے دے زون سرا بات کوئے چاہ سرا بات کوئے نا عزتمند دے
میشتو سے اکثر فضائل ورو دا یقینی خبره دو علماء ډیر مقام دا حافظونه کاریونه ډیر مقام دا خو عزتمند په امید باندې چې ډیر مقام دا او په اخر داسې چاره وکړي چې د خپل زندگی عزتمند تباہ کے برباد ہے کہ نو عزتمند په دغه امید باندې اے دا ښه خبره دو د الله د دین سره واسطه شکریا ادا کوا نفلینا کوا رب کاټ میں ما کې د خپل دارنا میں او ما شاړه په دې پر فتن دور شه خو په د خپل کړي باندې به غیره کې ما ډاډا مالا غوي زه ودا سه اے دین چار کوم رب ته د چا ضرورت نشتا میشتو سے ټول محتاجی عزتمند ټول دغه خبره تلاش کوا چې کیمه بنده الله روزي کوي الله رسول روزي کوي قبر آخرت ته په پره جوړيږي بل مسلمان ته خیر و نه فراسوي ځکه چې قران د چې سینې ته منتقل شي عالم شله تو نسبت خو بدل شو انبیاء کرام په وارثونه شروغله چې په وارثونه شروغله چې کردار او عمل دا وای کنه کنوم د علماوی نوم د کاریونه حافظونه او چار هغه چې شیطان ته حیاونه ورسي توی عزتمند په خپل ځون باندې دا خبره به لازمی کوي لا ګو کوي وي دې وجنا چې په معاشره شې کې قران ته او دین ته مو د وجنا په سپک نظر ونه ګوري چې چا د پورا رکاوټا جوړ نشه دا څه چاره دې وجنا نه کوي او بیا دې وجنا وانه کوي چې دا څنګه چې ټول زندگی میں تیرا داسې کړه چې دې سترینا او کرته او دینداری او محشر په مایندون شو رب دې مو په حق شه د جهنم فیصله کوي مسله خو د آخرت ته ډېر عزتمند احتیاط کول خدا شه ډېر احتیاط کول د رب رضا نو واپسه الله رضا دم رضا وریدو د الله جل جلاله رضا دمرا انتہائی ضروری دو جا پا عمل شوینا اللہ رب العالمین وغا عمل ٹکری تطریج دا میں ندا پچار عزتمند اخلاص پیدو کول اللہ رسول پیوا مقابل دے صحابہ کرام تاول تعوذو من جب الحزن ویچ دے قید غامنا پناہ حاصلہ کیے دے غام کینا پناہ حاصلہ کیے دی جب الحزن نا پناہ حاصلہ کیے دیو یا رسول اللہ جب الحزن تو رہی دی ویچی دا پا جہنم سے یول گاڑ دا چی پورش سلورا جہنم دیغل گاڑ نا پناہ گوڑی ویچی یا رسول دغتا اور داخلے دی سیکھے ویچی دغتا واقع کاریون ورسی چی اعمال کئی خو اخلاص نہیں کچھ ہے اللہ رضا نہیں کچھ ہے عزتمند اللہ رضا په هر شي نظر ریدو مسئلہ دے اللہ سره دو الله خو دغه ته اور خبر دا چې ته چا دې پورا لاګیا ہے د چا د انسان سره د خبره غلا نه خو پټه کې په خله ډېر خبره ورته او چې ته مو د زړه ساری ودار ستو دې پورا کاون انسان خود دغه ته نه در خبره ری ته چا چې اسمان په و در اولاد دار اپ خود دغه ته در خبر دا کنه دې چا دې پورا لاګیا دا دا الله رضا ډېر ضروري ده مو دا بیان سلسله چې شریک اولا چې دا بیانینا کوو دا نیټ ته چیږي حدیث مبارک شې چې یو بیان کوین کدا سے نشته چې بیانو کی مگر بروز قیامت و الله زون ته درای چې اوشه پکیم غرض او مقصد دا بیان کړه واه واه دې پورا عزت ته پورا پیسې دې پورا مو جرات نشه کوي دې طرف ته چې داسې مهندون ته روزو سکه چې دا دغه الله پښتنه کوي باقاعده چې شهرت ته پورا لګي چې خلکو چې ماشاءالله بهر علي مولانا روي سمانه چې خلک وي چې واه واه بهر علي مولانا روي دغه سره مو په عمر یو منټ ټول چې ولرتي چې به مو یو منټ یا یو سکند زندگی نور سره ورده اور سره غټه نه بل خوشین د ویلز دا واه واه په لوټ شو مساله کوم د خپل رب سره دو مساله کوم د خپل الله سره دو
ډېر انتهایی په اعمال په ناپله په سو باندې چې مو چې دا څه وکړو کانو کو دا څه وکړو کانو کو کله په سټ کېدل کله ورته تلل چې کلام په دا خبره باندې سوچ کوو چې د سوشل میډیا په دور شو د بے حیايي په عروج باندې دو بے دینی په عروج باندې دو فلمینا غانه بجانه دا غان خبره دا په عروج باندې دي هر سړی ته ور رسیدان شي چې تبلیغ ورته وکړي مې دغه تانیات کو چې موجه داسې بیان کوا و ادب چې ګيري به د خلک ګوري په ورځ د قیامت رب پښتنه کوله چې سده کړی دي یو ورته چې رب نه راخمه به واسی وا په دا مېندون شمه دا واسو دا مې کړی دي اس طرف خپل رازار نصیب کو یاس نه جاده ډار ری بیار تا وای چې نه مقصد دې بل سوي کني یقینا خبره د عزتمند د بیان کول څنګه چې مولوی سے بیان د تخواند ور کوي اس د دمر په مو باندې بوج دی موجوده دور شه چې طالبون ته مطالعه کوي به سب کوړتاو یا د کلی غام شو بیا سر تر سوا بیانې د پورا یو ځای بل ځای تاسا دغه نه بعد خپل سب کو مطالعه ای دغه بیان د پورا بیا مطالعه کول بیا په دا باندې وخت لاګي او په دا باندې پیسې لاګي د خدمت چې څه کوي هغه خدمت ولا خپل ضرورت وي او پیرا کوي هغه ته دا نظر وي خپل وخت واور کوي او غام شو دی ځای او مدرسې چلاولای او تبلیغ خبرارو شي او د کیر خبرارو شي دا ټول شو وخت یې استل د بیان دی پره خو ان شاء الله چې مسالې مې دراب سره دو او چې بروز قیامت یو سړی ول عمل نما سه جکلا نیک عمل تالیدا کني به نیک عمل کام شي ګناي نه وي ډېر شي دوی 100% یقین پیدا شي چې باز جهنم ترونی بس یو اوریز روشي اوریز او رسیر سیده پانه کې عمل شوی اوریز کښنی چې سره کې کښنی او درانه شي او ګناي ول وچی غټي د په حق شوی جنت فیصله وشي دای و هرون شي رب پتا ونو کې چې دات شي کیما مالو پتا تشتا نه یا الله د کیما مالو چې دا په دنیا شته هغه بیانونه او مسالې چې خلک او اعمال په کوو خطو خپل اعمال نو خلک چې کوم اعمال په بند کړه دا مې ترټلا کړه و د کاته ته مې تو چاولا نو په دغه امید باندې دا چې مو په خبره باندې بل څه کا عمل وکي او ورځ د قیامت باندې به مو ته کاته ته جمع کېږي مش کو کمزوري وسمره د خیر خبره ده د وجه نه مې د خبره ته نیت کړه کني یقینا خبره ده چې دار باندې بوج دو وقت پلاگی جانا پلاگی مالا پلاگی او مسئلہ دے رب سارا دو دے انسان سارا ہم دو چی کسی میں سے اڑتا ہو کہ وہ خطوے کے دے رب سارا دو چی دے زڑ راگ راگ ریخے تا اور خبر دا دے اللہ سارا مسئلہ دو عزتمند زخپل خبر طرف ترسوں توست اللہ پاک وقت دیر کڑا مدرسے سره مناسبت دیر کڑا قرآن سره نسبت دیر کڑا په دا نسبت باندې چې دا سکشن نه چې ته تکبر کوي چې را متتری ضرورت نه ستدا نه راځي لاګیا دي جنتي څه پتا شته چې اخره خاتمه مې وسرانګي او بیا عزتمند دغه خبره خیال یا سوتی ہے یو د عام سړی ګناه ده یو د موت او ګناه ده چې عزتمند موت نه چیرې داسې ګناونه شي چې الله ناراض شي د قران د شان سره دا لایق نه دي د موت په سینه شي قران یو موت او ګناه کوي دغه سره صح پرهیز کوي پرهیز کوي ته ګناه نه ځون بچ کوي دمو سر شه مې دا خبره تا وکړه کاروبار چې سمرا غاټ وي دمرا منافع ډېرای خو به نقصان دی غام راي کلا چې غاټه پلاکې به نقصانی نه پلاکې د میشتو سے مدرسې خدای دین چې کی ماچار دغه غاټه پلاکې دی به نقصان نه پلاکې دا الله پاک تمیشت عمل کولو توفیق نصیب